زیب خالی لاست صادر به وسانډې ولې کرلې تا ټینډې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سلامونه مرګرو نیکې هیلې احترامات او پیرزونې ستاسو ورور ستاسو ملګری محمد الیاس عجیز یم. په دغه تمه دغه هیله روغ جوړ به یې خوشحاله به یې او د صحت په جامه به یې. په څنګ کې را سره ناموړی شخصیت چې څه تعارف محتاج نه دی بابر صاحب را سره ولاړ دی. د ټولو نه وړاندې ورته په نننۍ خپرونه او ننني پروګرام کې هرکلی په خیرالی او ستړي مشي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم سلام. تاسو ډېره مهرباني چې تاسو موږ له د دې وینا او د دې خبرو موقع راکړه. تاسو هم ډېره مننه کوم چې موږ له هم ټیم راکړو. دا راته ووایي ټیم هم ډېر نه اخلم چې موجوده چې کوم صورتحال دې باره کې هم که څه نوي لیکل کړي نو چې موږ یې واورو مینوال یې واوري. نوي لیکل خو بس موجوده دا دی چې مخکې موږ د فصل لږ نقصان کړی و د دې سبزۍ نو هغې باندې موږ یو نظم لیکلی هغه د اوس وخت لپاره هم ټیک دی او مخکې چې موږ ویلې مخکې هم ټیک و. نو دې کې د زمیندار فریاد دی لږ شانته و. مطلب دا دی چې زمیندار دې خفه کېږي نو دا خو موږ یو هسې هغه اصلاح کوو او هسې دغه کوو غم خلکو له غلطو د دې خبرې. یعنې موږ چې زمیندار کله کامیابي نو موږ کامیاب یو. زمیندار ودونه کوي په هغې باندې ټوله سلسله رواني دوکاندار هم رواني ودونو والا دغه ټینټ والا او ټول دیګون والا هر څوک رواني. نو چې دغه شی کله زموږ تاوان وکړي فصل نو بس بیا موږ ته مسله جوړه شي بیا نو څوک ودونه کوي نه څوک سوداګانې کوي هېڅ هم نه کوي. او نو دغه خبره د اوس دې دغه باندې یو نظم پیش شو ته چې ترنم مې ځم چې داسې ساده وي چې ترنم دې وکړو ډېر خوند به وکړي. وایي چې زیب خالی لاست صادر به وسانډې ولې کرلې تا ټینډې. زیب خالی لاست صادر به وسانډې ولې کرلې تا ټینډې. سهار او ماښام بتلې راتللې د خپل پټي نه تاوېدلې وړې به د قرض په لشته کې بې کانډې ولې کرلې تا ټینډې. زړه کې کول بدې سوجونه چې را به وړم اشنه لوټونه اوس پړه ماتې به بوجۍ له خولې ګنډې ولې کرلې تا ټینډې. دې خوا ستې شوې په بادرنګ کړې د مزدور سره اوس جنګ په هر یو تیر کې نیغې کړې دي جنډې ولې کرلې تا ټینډې. زیب خالی لاست صادر به وسانډې ولې کرلې تا ټینډې. ته چې شوې دومره باقیدار اوس به کوې د ګناهکار د بجلۍ تار ته خو به خوده چې کونډې ولې کرلې تا ټینډې. کم زمیندار چې شو خبرو ټیکټر یې راوست په هنرو د ډېرو خلکو واړولې بې نیټې ولې کرلې تا ټینډې. او د چا په ناخلمه نومونه رانه به بیا کړي خفګانونه ډېر تاواني شو د بشیر مې د باندې ولې کرلې تا ټینډې. زیب خالی لاست صادر به وسانډې ولې کرلې تا ټینډې. چې د بابر شعور ته پام شیرې پې ولیکه ماښام اوس ترېنه جوړې شوې غواګانو لونډې ولې کرلې تا ټینډې. زیب خالي لاست صادر به وسانډې ولې کرلې تا ټینډې. وسلام. ډېر